بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایاست. دوستانو، نن راځو د نن ورځې په درس کې په تیر درس کې موږ پر کلیر باندې بحث وکړي او دغه رقم پر سارت ان فلټر باندې بحث وکړي. اوس راځو فایند ان سلیکټ وایي چې د دې وظیفه څه ده او کم کارونه د دې په واسطه سره موږ تاسې ترسره کولی شو. په ایکسل کې دا هم سته او دا هم په ورډ کې سته او هم په ایکسل کې سته. البته په دواړو پروګرامو کې، په ایم ایس ورډ کې او په ایم ایس ایکسل کې د دې وظیفه یو شی ده. خود به یو 15-16 کمانډه د دې د اضافه وي یا به د هغه د اضافه وي، خو د فایند مطلب دا دی، یعنی پیدا کولو ته وایي، او ریفلیس د هغه یو توري پر ځای باندې بل توري ایښولو ته ویل کېږي چې د فایند شارټکټ کنټرول اف دی. کله چې تاسې د کیبورډ د لارې کنټرول اف ووایي د منیو به تاسې ته خلاصیږي. وروسته په دې منیو کې هر نوم چې تاسې ورکوئ په دې ټیبل کې چې موجود وي هغه نومان به تاسې ورکوئ. د هغه نوم تاسې ته پیدا کوي او درته ښیي. فرضاً دلته په ټیبل کې زموږ سره 20 نومه دي. موږ ورته وایو چې د کینګ لفظ یا د کینګ نوم چې هر چیرې دی موږ ته یې فایند کړه. کله چې تاسې پر فایند نیکسټ باندې کلیک وکئ نو د یې درته فایند کوي په همدې شکل سره. ګورئ دوستانو، کله چې تاسې فایند نیکسټ پر ووهئ د اته برخه یو څه خامه توره سول، یعنی دا په دې معنی چې کرسر پر دا ځای باندې ولاړ دی. که چیرې موږ د دې ځای ټیبل ایسته کړو بیا په واضح ډول تاسې ته معلومیږي، خو په الحاله موږ ټیبل نه ایسته کوو او دغه رقم تاسې یې لیدلی سي، فرق یې لیدلی سي. کله چې فایند نیکسټ پر ووایي بل ځای نسته، همدغه یو نوم دی. صحیح. او که چیرې دا نوم زه راواخلم کنټرول سی د کیبورډ د لارې او پر دې ځای باندې پیسټ کړم. صحیح. وروسته بیا ورته ووایم چې فایند یې کړه، یو به 8مه شمېره انتخاب سي او بل به هم 14مه شمېره. ګورئ دلته دوستانو، تاسې په ښه واضح ډول یې لیدلی سي. دا هم د فایند وظیفه. دلته په دې بغل کې د یو اپشن تڼۍ لري. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ دلته ډېر اپشنونه تاسې ته خلاصیږي او تاسې به کنفیوز سئ چې دا دومره اپشنونه د څه لپاره دي. نن راځو په تفصیل سره یو هم وایو. دوستانو، په دې برخه کې که چیرې موږ یو خط ته رنګ ورکړی وي هغه رنګ دی د دې ځای څخه. اوس نو فارمیټ دی. فارمیټ کې موږ دلته انتخابولی سو چوز فارمیټ فار سیل. پر فارمیټ باندې کلیک کوو. کله چې منیو راسي فونټ ته راځو او دلته ورته وایو چې د فونټ رنګ که چیرې سور و موږ ته هغه انتخاب کړي. دلته موږ سور رنګ ورکړی دی که نه، اوکې کوو یې او دغه رقم راځو فقط فایند نیکسټ وهو. ګورئ دوستانو، یو هم سور رنګ دلته ګورئ دا خانه انتخاب ده 12مه او دغه رقم 3مه خانه د پولیس ده او دغه رقم ټیچر دی. دا چې هر څومره تاسې وایي تاسې ته فرق په دې ځای کې معلومیږي. تاسې و دې ځای ته ګورئ فایند نیکسټ فایند نیکسټ فایند نیکسټ په همدې شکل سره. یعنې دلته موږ نوم نه کوي ور، فقط د ده کار تر هغه سور رنګه پورې دی. او که چیرې غواړئ چې بیرته یې کلیر کړي دلته راسي کلیر فارمیټ دی به د حالت څخه ووځي. دغه رقم دوستانو د ویدن په برخه کې شیټ او ورک بوک دی. دا څه معنا لري؟ که چیرې په شیټ کې د علي لفظ څو ځله راغلی په بسته شیټ کې چې هر څومره ټیبلان موږ جوړ کړي وي دی درته فایندوي، او که چیرې په ایکسل فایل کې د علي لفظ هر ځای راغلی په هر شیټ کې راغلی وو، یعنی د شیټ دا د یوه شیټه پورې مطلب دی. او په ورک بوک کې چې دا د ایکسل ورک بوک موږ چلوو دلته ډېر شیټونه موږ لرو په دې لاندې برخه کې. په هره برخه کې چې د علي لفظ و هغه راته سلیکټ کړه. صحیح. نو اول به موږ په یو شیټ کې وکړو، ورته به وایو چې د بوس لفظ، ورته وایي چې د بوس لفظ یا د بوس نوم چیرې دی. دغه رقم ورته وایو چې په ورک بوک کې موږ ته د علي نوم یا د اسد نوم راوښایه. فایند نیکسټ، یو د اسد نوم همدغه دی. فایند نیکسټ بل په بل شیټ کې موږ کار کړی دی او دغه رقم فایند نیکسټ په بل شیټ کې. صحیح دی دوستانو. دغه رقم چې په هر څونه شیټو کې تاسې دا کار کړی وي هغه تاسې ته چیش کوي درته سلیکټوي او هغه شیټ ته دی بیایي. د دې هدف هم دغه شی دی. دغه رقم دوستانو که په رو کې وي او که په کالم کې وي هدف د دې څخه څه شی دی؟ فرضاً زه دلته لیکم علي. صحیح. دا د علي لفظ موږ دلته هم راوړو په همدې شکل سره او دلته یې هم ایږدو په همدې شکل سره. بیا کنټرول اف د فایند منیو به راته خلاص سي او ورته به وایو چې د رو په شکل سره. دا خو رو وي، موږ ویلي وي د علي نوم چې دی
فرضاً زه دا درته کوم د رو د الي صحیح که چیرې په رو سره کوو بای روز به انتخاب کو او ورته به وایي چې په رو کې هر ځای که د الي نوم لیکل سوی و موږ ته یې په نښه که فاین نیکسټ هم یو دا دی فاین نیکسټ بل دا دی وبخښئ دا رو ده رو په همدې شکل سره ده که نه الي نوم ورکړي او ورته وایي چې دا موږ ته پیدا کړه چې چیرې کار سوی دی فاین نیکسټ کوم بیا دا دی په یو رو باندې به دی حرکت کوي او که چیرې ورته وایم چې بای کالم یې را پیدا کړه بیا ورته وایم فاین نیکسټ کالمونه دي د ایچ په کالم کې الي سته د آی په کالم کې سته د جې په کالم کې سته د کې په کالم کې یعنی بای رو هدف دا دی چې په همدې په یوه رو کې په یوه کالم کې چې څو رووي دي صحیح او که ورته وایي چې بای کالم په هر کالم کې چې هر څونه لیکل سوي دي په هغه شکل سره یې تاسو ته راولي بای رو ته راځم فاین نیکسټ ګور دلته موږ ورک بک انتخاب کړی و بل شیټ ته ولاړی او دلته ورته وایي چې په همدې شیټ کې فاین نیکسټ یو الي بل الي بل الي بل الي بیا دغسې راځه تر پایه پورې او که ورته وایي چې په رو سره په کالم سره یې که بیا به هم الي صحیح بیا الي بیا الي په همدې شکل سره دوستان پر دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ انشاءالله ډېر بیسیک شیان ستاسو په دماغ کې ډېر ژر کښېني تاسو هر څونه پریکټیس زما د یوې ویډیو د یوه درس بعده تاسو کولی شئ 1 ساعت 2 ساعته تمرین پر وکړئ تر څو مو دا کمانډونه ښه په دماغ کې کښېني کوم مشکل نه لري که چیرې تاسو ته مشکل و زموږ سره مشکل د کمنټ نه لارې را سره شیر کړئ ضرور دی چې ستاسو پوښتنې یا ستاسو مشکل یا هم ستاسو سوال ته به موږ جواب درکړو دوستانو دا د سرچ په برخه کې وه دا دوه خو مو وویل اوس راځو د لوکین په برخه کې فارمولا د ویلیو د کمنټ دی د دې هدف څه شي دی فارمولا دغسې ده که چیرې فارمولا پکې ښکار سوې د فارمولې ځای ته ځي فاین نیکسټ ووایي او دغه رقم راځو ورته وایي چې ویلیو هغه ویلیو وي چې بغیر له فارمولې څخه وي هغه راته فایند کړه کله چې پر دې باندې کلیک وکړي هر ویلیو کې چې دی ولاړ و که په دې ویلیو کې ولاړ فاین نیکسټ کوي هغه ویلیو چې هغه بای کالم ورته انتخابوو او ورته وایي چې هغه ویلیو چې په خط پکښې کې وي صحیح هغه موږ ته سلیکټ کړه په هغه شکل سره به سلیکټ وي او دغه رقم ویلیو خو مو وویل چې د فارمولې نه بغیر ټولې ویلیو وي چې شي کوي سلیکټوي او دغه رقم ورته وایو چې کمنټ هر ځای چې کمنټ استعمال سوی و که چیرې موږ په دې جدول کې کمنټ کار کړی وو فرضاً موږ دلته کمنټ نه دی کار کړی راځو کمنټ ورته ورکوو په ریویو کې او دلته هم یو کمنټ ورکوو هر شی چې تاسې ورکوئ او دغه رقم و دې شخص ته هم کمنټ ورکوو وروسته موږ ورته وایو چې کنټرول اف او ورته وایو چې کمنټ چې هر چیرې کار سوی وي که په رو کې وي که په کالم کې وي موږ ته یې سلیکټ کړه که چیرې په دې ځای کې موږ کمنټ پاس کړی وو او فایند نیکسټ ووایو دی به هم کمنټ درته راولي تاسو پر دې باندې پریکټیس وکړئ دا ډېر بیسیک شیان دي صحیح دوستانو میچ کیس او میچ انټایر سیل کانټینټس په همدې دغه دوه کمانډ د څه وظیفه لري صحیح اوس دا هم وایو چې د دې وظیفه څه شي ده که چیرې موږ په غټه ای بي سي باندې د علي نوم کښلی وي یا مو هم د خان نوم کښلی وي یا مو هم د کینګ نوم کښلی وي صحیح دی موږ ته هغه چیز کوي فایند کوي فرضاً د کینګ نوم دی موږ کښلی دی او فایند نیکسټ کوي په هر ای بي سي چې موږ کښلی زه راځم دوستانو دلته دا نوم دلته موږ هم بل یو د کینګ په نامه سره موږ دوه نومه درلودل یو هم دا دی او بل به هم دلته را کافي کو یو هم دا دی صحیح دا د کینګ نوم زه په کوچني ای بي سي سره کاږم KING په همدې شکل سره اوس راځم ورته وایم چې د کینګ نوم هر ځای چې لیکل سوی دی کرسر دلته ولاړ دی صحیح او د میچ کیس برخه انتخابوم که په غټه ای بي سي باندې د کینګ نوم هر ځای لیکل سوی و موږ ته یې فایند کړه پر دې باندې فایند نیکسټ وهم دی به یوازې دلته راځي او دلته نه راځي دوستانو ځکه دلته خو په کوچني ای بي سي دي صحیح او که د دې څخه ایسته سو ورته وایو چې په هر ای بي سي چې راغلی وي میچ انټایر سیل کانټینټس په هر ای بي سي چې موږ لیکلی که په کوچني وي که په غټ وي هغه راته فایند کړه نو بیا چې کله زه کلیک پر وکړم دلته به راته شي بیا فایند نیکسټ پر وم پر دغه دوو باندې دی حرکت کوي په هم دلته تاسې 8مه شماره او 14مې شمارې ته ګوري صحیح او که یوازې میچ کیس وم یوازې به کرسر دلته دروم او فایند نیکسټ کوم یوازې به دی پر دا ځای باندې درېږي دغه ټي بي سي سره کار دی نو دا و د نن ورځې د فایند برخه خدای دې چې په دې درس تاسې سر خلاص سوی وي د ریفلیس په برخه کې عیني هغسې مثال لري
فقط ریپلیس موږ ورته وایو چې د کینګ نوم که په کوچني ای بي سی دی که په غټه دی صحیح میچ کیس انتخابوو ورته وایو که په کوچني ای بي سی دی که په غټه دی هغه په احمد باندې تبدیل کا په احمد باندې یې واړوه صحیح نو فایند نیکسټ یو دغه دی وای صحیح او بل فایند نیکسټ بل دا دی دا دوه نومونه په ریپلیس یې که په احمد باندې صحیح یو یې تبدیل کړي په کوچني ای بي سی په شپږم شماره کې یا په اتم رو کې په اتمه را کې او که بل که هر څونه تاسې ولري ریپلیس آل پر وي او که یوه دانه اړوي ریپلیس پر وي که بیا د 14مې را ده د 12مې شمېرې ده اړوي پر دې باندې هم ریپلیس وي دا به د احمد په نامه سره واوړي نور د ریپلیس کمانډونه او د فایند کمانډونه ټول یو شی دي فقط په دغه یوه ځای کې فرق لري چې که غواړئ چې د کینګ نوم په احمد سره واړوي اول به د کینګ نوم ورکوي یا به د احمد نوم ورکوي په محمود سره اړوي یا د علي نوم ورکوي په احمد سره اړوي نو اول به علي ورته لیکي چې علي هر چیرې و بیا به فایندوي بیا به ورته وایاست چې علي واړوه په محمود یا په مرتضی باندې صحیح که هغه په هر شیټ کې وو که هغه په هر ورک بک کې وو که هغه په رو کې وو که هغه په کالم کې وو دغه رقم دې ته لا ضرورت نشته که په رو په کالم او په شیټو په ورک بک کې وو فقط واړوه او که په کوچني و غټ ای بي سی واړوه که چیرې غټ ای بي سی باندې مو لیکلي فقط دا انتخاب کړي دا مه انتخابوئ دا ډي سلیکټ کړي هغه سلیکټ کړي وروسته بیا ورته ووایاست چې دا ریپلیس په غټ ای بي سی چې هر چیرې د علي نوم راغلی په مرتضی باندې واړوه صحیح نو په دې شکل سره تاسو د دې کمانډ څخه استفاده کولی شئ چې دا ډېر ښایسته کمانډ دی او په ډېر لږ وخت کې ستاسو ډېر کار اجرا کوي په ریپلیس په فایند او ریپلیس باندې دلته ریپلیس هم شته که د دې لارې څخه کوي او که د دې لارې په فایند کې خپله یوه برخه دلته دستي هم لري او که چیرې په شارټ کټ باندې راولي د فایند دا کنټرول اف شارټ کټ دی او دغه رقم دغه رقم د ریپلیس دا کنټرول اچ دی کله چې کنټرول اچ وي د ریپلیس برخه به اتومات انتخاب شوي او که چیرې کنټرول اف وي فایند منیو راشي دلته څنګ ته ریپلیس ته د موس په کلیک کولو سره دې خوا او اخوا ته تاسې اوښتلی شي خپل کار مو اجرا کړي په دې دومو خدای دې وکړي سر خلاص شوي راځو د ګوټو لفظ ته د ګوټو لفظ یا راځو د ګوټو کمانډ ته ګوټو کمانډ څه وظیفه لري د ګوټو کمانډ دا وظیفه لري چې ولاړ شه هغه ځای ته چې موږ یې غواړو صحیح چیرې چې موږ کمنټ کار کړی وي چیرې چې موږ فارمولا کار کړی وي چیرې چې موږ کنډیشنل فارمیټینګ لګولی چیرې چې کانسټنټ ویلیو وي فقط خط وي او چیرې چې موږ ډیټا ویلیډیشن لګولی وي بندیز مو پر یو خانه لګولی هغې خانې ته ورسه او دغه رقم که چیرې موږ سلیکټ آبجکټ راوړي وي یو شیپونه موږ راوړي وي فقط هغه شیپونه راته سلیکټ کړه دا ټول کارونه په ګوټو سره تړلي دي صحیح نو ګوټو ته راځم او دلته ورته وایم چې ګوټو سپیشل صحیح ګوټو سپیشل ته چې رالم پر دې باندې کلیک کوم دی وایي چیرې ځم هغه ځای ته ولاړ چې کمنټس پکې ښکار شوی دي دلته موږ کمنټ نه درلودی صحیح دلته به موږ یوارې کمنټ پاس کو راځو دې ته کمنټ ورکو او دغه رقم دلته دې خانې ته هم کمنټ ورکو دغسې دلته دا شخص ته هم کمنټ ورکو او راځو کنټرول جی صحیح او یا هم هوم منیو ته راځو دغه رقم ګوټو سپیشل ته راځو او ورته وایي چیرې چې کمنټ کار شوی دی هغه ځای ته ورسه اوکې کوو یې نو هر ځای چې کمنټونه کار شوي دا هم سلیکټ دی دا هم سلیکټ دی او دا هم سلیکټ دی کمنټونه یې فقط درته انتخاب کړه کمنټو ته ورغلی صحیح دغه رقم کنټرول جی وهو یا هم راځو ګوټو سپیشل ته او ورته وایي چې کانسټنټ ویلیو فقط چې خط پکښې لیکل شوي هغه ویلیو یې موږ ته راته سلیکټ کوه ورسه اوکې کوم یې کانسټنټ ویلیو ټوله دا دي ماسې والا ټوټل او د دې خانې څخه د دې سیل څخه په خاطر د دې چې په دې خانه کې موږ داسې فارمولا کار کړی موږ هلته ورته ویل چې یوازې په ټیبل کې څومره خطونه دي هغه راته سلیکټ کړه او فارمولا مه سلیکټوه او که چیرې زه ورته ووایم چې فارمولا چیرې کار شوې وي هغه ځای ته ورسه بیا یې اوکې کړم یوازې به دې فارمولې ته راشي صحیح ګوري کرسر دلته و او کله چې زه ګو ټو سپیشل ته ورغلم او فارمولا مې ټیک مار کړه اوکې مې کړه دلته راځي وروسته نو په دې برخه کې ډېرې مادې شته د فارمولې په برخه کې چې نمبر دی ټکس دی لاجیکل دی او ایرر دی
دا بیا وروسته موږ تاسې په فارمولو کې وایو چې هغه فارموله چې هغه غټه فارموله وي هغې ته ورسه، هغه چې ایرر لري هغه ته ورسه، هغه چې د خط په شکل ده هغه ته ورسه، هغه که نمبر دی و هغه ته ورسه. هغه بیا وروسته موږ تاسې په فارموله وي چې موږ تاسې وایو په هغه کې بیا موږ تاسې د دې څخه په تفصیل سره څېړنه کوو. دوستانو دلته فارموله خو مو وویل، کمنټ مو ووایه که چیرې موږ کمنټ پاس کړی وي، هر چا ته چې موږ کمنټ ورکړی وي هغه کمنټ ته ورسه. او دغه رقم کنډیشنل فارمیټینګ دی چې دلته موږ په دې ځای کې که ستاسې یادو په دا بل شیټ کې موږ کنډیشنل فارمیټینګ لګولی و دلته یو ځای دا کنډیشنل فارمیټینګ. که موږ ورته وایو چې کرسر دلته ولاړ وي او ورته وایو چې راسه ګو ټو کنډیشنل فارمیټینګ ته، چیرې چې کنډیشنل فارمیټینګ لګول سوی دی هغه 3 خانې راته سلیکټ کړي. دا د 13 درس جدول دی که نه. او دغه رقم ورته وایو چې کانسټنټ ویلیو فقط د فارمولې څخه بغیر نور ټولې ویلیو سلیکټ کړه، پر دې باندې اوکې کوو. کرسر دلته ولاړ دی، راځم کانسټنټ ویلیو ته، د فارمولې نه بغیر ټوله جدول سلیکټوي ځکه دلته خو فارموله ورکول سوې دا ټول سره جمع سوي. او دغه رقم د ډیټا ویلیډیشن کمانډ دی. ډیټا ویلیډیشن څه کار کوي راځو دلته یې په دې برخه کې څېړو. دلته په ډیټا منیو کې بیا موږ فارمولې تاسې په ډیټا منیو موږ په تفصیل سره وایو، خو دلته د ډیټا ویلیډیشن په نامه سره په همدا ځای کې ډیټا ویلیډیشن کمانډ شته. د ډیټا ویلیډیشن کمانډ وظیفه څه شي ده؟ کله چې دا زه سلیکټ کړم او دلته راسم هوم ته، دې ته بارډر ورکړم او ورته ووایم چې پر دې ځای باندې زه یو بندیز لګوم، ډیټا ته راځم، دغه رقم ډیټا ویلیډیشن او کلیک کوم. په دې ځای کې هول نمبر ته راځم، صحیح، ورته وایم چې د 10 څخه لوړ بیا تر 99 پورې چې کوم عدد دی هغه قبلوه، که چیرې 30 عدد درته راغلی مې قبلوه، صحیح، اوکې کوم. او دې ته رنګ هم ورکوم، فرضاً همداسې رنګ ورکوم. دلې څنګ ته یې دستي یو بله خانه جوړوم او هغه ته تر دې څه تیز رنګ ورکوم په همدې شکل سره. اوس خو دواړه یو رقم کالمونه دي، سلیکټ سوي دي، صرف فرنګ کې تغییر دی. دا په دې خاطر چې موږ دې باندې بندیز لګولی او پر دې باندې نه. نو موږ راځو دې ته 10 ورکوو، 10 به واخلي، صحیح، 100 ورکوو. د 100 عدد چې کله موږ پر دې باندې انټر وکړو دی میسیج درکوي، درته وایي چې دا عدد هلته په ویلیډیشن کې تاسو نه دی ورکړي، پر دې خانه باندې یا پر دا کالم باندې بندیز لګېدلی دی، تاسې نسي کولی چې د 100 عدد په دې کې انټر کړي، صحیح. بیرته یې زه کینسلوم او دلته وایم چې 99، صحیح، بیا ورته وایم چې 55 83 45 12 او که چیرې تر 10 کښته وي 9 ورکم، انټر یې کړم، هغه هم نه اخلي ځکه موږ هلته ورته ویلي وه چې تر 10 لوړ تر 99 کښته. نو تر 10 کښته نه دي، نه هم نه اخلي. دغسې ورته وایم چې 15 ورکوم، کله چې انټر وم هغه نه اخیستل کېږي. دې ته ډیټا ویلیډیشن وایي، صحیح. اوس که چیرې موږ راسو کرسر په بل ځای کې ولاړ دی، فرضاً زه کرسر ښه ډېر دې خواته راولم او ورته وایم چې ګو ټو چیرې چې ډیټا ویلیډیشن موږ استعمال کړی دي هغه ځای راته په نښه کړه چې هغه چیرې دي. موږ څه ورک دي، ډېر ډیټا ویلیډیشنونه موږ کار کړي دي، یا په جدول کې ډېر کالمونه شته، ډېرې مادې شته، ډېر اشخاص دي، 1000 کسه 2000 کسه دي، خو پر یوه کالم باندې موږ ډیټا ویلیډیشن لګولی او هغه زموږ څخه هیر دی. نو دلته موږ ته چې ګو ټو ډیټا ویلیډیشن، کله چې پر دې باندې کلیک وکړم هغه ځای به راته په نښه کړي. او دا خو ساده و، که دلته موږ 100 ورکو 300 یا هم 3000 300 450 560 دا ټول عددونه اخلي. که ورته وایم چې 9 عدد ورکړه او که ورته وایم چې 100 ورکړه ټول اخلي. اما په دې کې د 9 عدد نه اخلي، دغه رقم د 100 دا هم نه پکښې انټر کېږي ځکه موږ پر دې باندې هغه حد ایښی و چې تر دغه حد لوړ عدد مه اخله، مې کښته عدد اخله. نو د دې ډیټا ویلیډیشن د سلیکټ دپاره موږ د دا کمانډ څخه کار اخلو. صحیح دي دوستان؟
بل راځو ورته وایو چې سلیکټ آبجیکټ څه مطلب که چیرې موږ د انسرټ په منیو کې د شیپ په برخه کې موږ یو څو شیپونه راخیستي وي چې هغه دلته موږ لاندې ایښي دي شیپونه دا شیپونه موږ راخیستي دي اوس غواړو چې په نور ټیبل په نورو ځایو کې د کار ونه سي فقط زموږ شیپ دې را سلیکټ کړي نو راځو فایند ریپلیس ته ګو ټو ته راځو او ورته وایو چې سلیکټ آبجیکټ دوستانو اوس په هیڅ ځای کې موږ کرسر کار نه کوي صحیح په هیڅ ځای کې زموږ کرسر کار نه کوي فقط او فقط زموږ شیفونه سلیکټ دي هرې برخې ته چې ځو هرې برخې ته یې وړلی سو په هر ځای کې چې ایږدي په هر ځای کې ایښولی سو په دې ځای کې موږ داسې کار نسو کولی ګورئ دوستان هر څه کلیک چې زه کوم نه کیږي صحیح د دې هدف هم دا شی او که ورته ووایو چې بیرته یې ان سلیکټ که په همدې شکل سره بیا په هر ځای کې ستاسې کرسر کار کوي که یې بیرته سلیکټوي سلیکټ یې که هغه سلیکټ سوه مګر ستاسې کرسر هېڅ ځای کار نه کوي فقط هغه شیفونه سلیکټ سوي دي کولی شي چې د دې شیفو رنګ تغییر ټوله په فارمیټ منیو کې د دې رنګونه ور تغییر کړي ګوري په همدې شکل سره دې ته فرضاً زه داسې رنګ ورکوم صحیح دي دوستانو خدای دې وکړي چې تر دې ځای پورې ستاسې سر په خلاص سوی وي او دغه رقم راځو چې سلیکشن پین کله چې پر دې باندې کلیک وکړي یو کوچني منیو درته راځي درته وایي چې د هر شیف نوم هم درښیي فرضاً دا ښکاره که دا پټ که دا ښکاره که دا پټ که دا ښکاره که دا پټ که او که دغه ستای چې ټوله دې هایټ سي ټوله هایټ که که شو آل که شو آل یې که صحیح دغه رقم یو پورته وکښته هر څه کالم 3 شو که یې شو یې که هایډ یې که کمنټونه دي صحیح دا هغه کمنټونه وو چې موږ تاسې په هغه کې کار کړي وه که چیرې زه دلته راسم ګورې ټول کمنټونه یې شو کړي دي که زه ورته وایم چې یو کمنټ مه شو کوه دا بل هم مه شو کوه دا بل هم مه شو کوه ټوله به پټ سي او که ورته ووایم چې هایډ آل ټوله دې هایډ سي د شیفو سره او که ورته وایم چې شو آل ټوله دې شو سي که کمنټونه هر ځای موږ کار کړي هغه دې هم راته شو سي صحیح نو دا ډېر سمپل شی و خدای دې وکړي چې په دې باندې ستاسې سر خلاص سوی وي د نن ورځې درس مو هم دغومره و خدای دې وکړي چې په دې باندې ستاسې سر خلاص سوی پر روانو درسو کې به بیا د خیره سره پر فیس سپیشل باندې کار وکړو چې دا ډېر مهم دی په اکسل کې پیسټ سپیشل کم کمانډونه لري او دغه رقم د وظیفه چې شي ده په څو طریقو سره موږ کافي کولی سو فارمولا کافي کوو یوازې خط کافي کوو بیکګراونډ کافي کوو ټوله کافي کوو نه کافي کوو په هر رقم طریقه سره چې وي هغه تاسې کافي کولی سي خو د بلې ویډیو په انتظار اوسیږئ تر څو موږ پر پیسټ سپیشل باندې په مسلسل ډول باندې بحث وکړو نور مو وخت نه نیسم خدای تعالی مو ښه وساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته